بسم الله الرحمن الرحیم. ګرام زده کوونکو، نن موږ او تاسې یو ګرامري نقطې ته راځو. د نن ورځ په ګرامر کې موږ او تاسې بحث مو دی اشاروي ضمایر، یا دې ته په انګلیسي کې موږ او تاسې demonstrative pronouns هم وایو. د demonstrative pronouns مطلب څه دی، یا د اشاروي ضمایرو مطلب څه دی، په دې باندې ځان پوهیږو. د دې ضمایرو په واسطه موږ او تاسو مختلفو وګړو یعنی انسانانو، شیانو او ځایونو ته اشاره کولی شو. صحیح شوه؟ د demonstrative pronoun یا د اشاروي ضمایرو په واسطه باندې موږ او تاسو کولی شو ګرانو زده کوونکو چې مختلفو کسانو ته یا انسانانو ته، ځایونو ته او همدارنګه مختلفو شیانو ته موږ او تاسې اشاره وکړو. په انګلیسي کې demonstrative pronoun چې دي 4 دانې دي. لومړی چې دی this، دوهم چې دی that، دریم چې دی these او څلورم چې دی those. this د نکتی مفرد لپاره استعمالیږي. that د لرې مفرد لپاره. these د نږدې جمع لپاره. those د لرې جمع لپاره استعمالیږي. کله چې موږ او تاسو غواړو نږدې شیانو ته اشاره وکړو چې هغه مفرد هم وي، نو بیا موږ this استعمالوو. لکه this is a book، دا یو کتاب دی. دا څه شی دی؟ دا یو کتاب دی. کتاب کې بیا موږ او تاسو نور مثالونه وایو درس کې. that د څه شي دپاره استعمالیږي؟ د لرې مفرد دپاره استعمالیږي. لکه موږ او تاسو نه یو کتاب لرې دی، موږ او تاسو نه یو کتاب لرې دی او موږ ورته اشاره کوو، نو وایو that is a book، هغه یو کتاب دی. هغه یو کتاب دی. these د نږدې جمع دپاره. لکه these are، بیا به تاسو are ورسره راولئ. these are books، دا کتابونه دي. those د لرې جمع دپاره. لکه those are books، هغه کتابونه دي. نو اوس موږ او تاسې زده کړه چې this چې دی ګرانو زده کوونکو، دا موږ او تاسې د نږدې شیونو دپاره. کله چې موږ او تاسې یو شی چې هغه موږ او تاسې ته نږدې وي او موږ او تاسې اشاره ورته کوو، نو وایو this. بیا د هغه وخت کې موږ او تاسې کوم اشاروي ضمیر استعمالوو؟ this استعمالوو. لکه this is a book. د this څخه وروسته به تاسو is to be verb راولئ. او that چې دی دا موږ او تاسې د لرې مفرد شیونو دپاره استعمالوو. لکه that is a book، هغه یو کتاب دی. نو د that څخه وروسته به هم تاسو is to be verb استعمالوئ. these د نږدې زیاتو شیونو دپاره استعمالیږي. لکه these are books، دا کتابونه دي. نو د these او د those څخه وروسته به تاسو are استعمالوئ. those
د لرې جمع شیونو دپاره استعمالیږي لکه those are books هغه چې دي کتابونه دي. نو په دغه شکل باندې موږ او تاسې په دې درس کې څلور اشاروي ضمایر یا څلور ډیمانسټریټیو پروناونز وپېژندل او د هغې په تعریف او تشریح باندې به انشاءالله چې تاسو پوه شوي یاست. راځو موږ او تاسې خپل درس ته. په دې درس کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې ته په کتاب کې that is او this is راښودل کیږي. صحیح شوله؟ ما تاسو ته وویلې چې this چې دی دا د نږدې شیونو دپاره استعمالیږي. کله چې موږ سره یو شی موجود وي چې هغه مفرد وي او هغه موږ او تاسې ته نږدې وي. نږدې مطلب دا چې زموږ او ستاسې لاس ورته ور ورسیږي. هغې وخت کې موږ او تاسې this استعمالوو. او که داسې شی وي چې هغه مفرد وي خو لیکن زموږ او ستاسې لاسرسی ورته نه کیږي، لاس مو ورته نه رسیږي، نو په دې وخت کې بیا موږ او تاسې د ډاټ څخه استفاده کوو. نو دلته تاسو وګورئ لومړي تصویر ته. په لاس کې چاقو نږدې دی، په لاس کې نیولی دی، نو ځکه وایي this is a knife. دا یو چاقو دی، ځکه ورته this استعمال که چې د ده په لاس کې دا چاقو ټچ دی، یعنی په لاس باندې لمس کولی شي، نو ځکه this استعمالوو. که کله موږ او تاسې یو شی په لاس باندې لمس کولی شو، یعنی لاس مو ور رسولی شو، نو په دې وخت کې موږ او تاسې د this څخه استفاده کوو. او که داسې یو شی و چې زموږ او ستاسې لاس نه ور رسېده، نو بیا د ډاټ څخه استفاده کوو. دوهم مثال ته راشئ. د لاس څخه دا کیک ډېر زیات فاصله لري، نو ځکه وایي that is a cake. هغه یو کیک دی. هغه څه شی دی؟ هغه یو کیک دی. دریم this is a picture. دا یو تصویر دی. څلورم that is a car. هغه یو موټر دی. هغه یو موټر دی. ګوره د this مطلب دی دا او د that مطلب دی هغه. نور په خپله تاسو پوهیږئ. پنځم this is a stone. دا یوه تیږه ده. شپږم this is a stick. هغه یو لرګی دی. اووم this is a page. دا یو مخ یا ورقه ده. د ورقې مخ ته پیج وی. لکه موږ او تاسې کتاب واړو که نه ګرانو زده کوونکو، دغې ته پیج ویل کیږي. اتم that is a fish. هغه یو ماهی دی. this is a dog. دا یو سپی دی. that is a tick. هغه یو د صحیح علامه ده. د صحیح علامې ته څه شی ویل کیږي؟ ټک ورته ویل کیږي. Item 5. په دې درس کې هم موږ او تاسې ته په کتاب کې څه راښودل کیږي؟ موږ او تاسو ته په کتاب کې this او that استعمالیږي، خو دواړه په یوه جمله کې. لکه لومړی به موږ او تاسې ووایو this is، هغې نه وروسته به end ورسره یو ځای کوو، دوه جملې به یو ځای کوو، بیا به that استعمالوو. لکه لومړي مثال ته تاسو راشئ. د نفر یو لاس د ګل ته نیولی دی، بل لاس یې د ونې ته نیولی دی. دا ګل یې لاس ته لنډ دی، لیکن دا ونه ورڅخه فاصله لري. نو اوس به تاسو څنګه کولی شئ چې په یوه جمله کې دغه دواړو ته تاسو اشاره وکئ؟ نو دې ځای کې به لومړی تاسو داسې استعمالوئ چې دا یو ګل دی او هغه یوه ونه ده. په انګلیسي کې به دا څنګه وایي؟ this is a flower. دا یو ګل دی. end څه معنا؟ او. د end معنا د او. and that is a tree. او هغه یوه ونه ده. this is a flower. دا یو ګل دی. and او that is a tree. هغه یوه ونه ده. راځو دوم مثال ته. this is a bird. د نفر ته دا مرغۍ لنډه ده او دا تیاره چې ده دا ورنه لرې ده، نو وایي this is a bird. دا یو مرغه دی. and او that is an aeroplane. هغه یوه تیاره ده. دریم
This is a ship. دا یوه کښتۍ ده. And that is a shop. او هغه چې ده یو دکان ده. شاپ څه شي ته ویل کیږي؟ دکان ته ویل کیږي. نو په دې درس ډېر زیات اسانه و. د this معنا چې ده هغه دا دی او د that معنا چې ده هغه. یعنی کوم شی چې تاسو ته نږدې و لاس هم ورته رسېده هغې ته به this استعمالوئ او کوم څه چې درنه لرې و او مفرد و هغې ته به that استعمالوئ. read aloud په تیزه ولولئ. I دلته به تاسو I کوم حرف چې راشي په دې لغاتونو کې هغه به تاسو په تیزۍ سره لولئ او فشار به ورباندې لاوروئ. pen ویل کېږي ستن ته. picture ویل کېږي تصویر ته. window معنا کړکۍ. ship ویل کېږي کشتۍ ته. fish ویل کېږي ماهي ته. stick ویل کېږي لرګي ته.